منګ د روجې استقبال لاسې کړی دی، منګ پکې یو لوی عالم قتل کړی دی، منګ پکې یو لوی عالم شهید کړی دی. دا چې دا غلبیل غلبیل سینه دی قبر ته په اوله روژه باندې الله ته ویسي، دا به الله ته څه وي چې الله ولې وجلی ما، الله ولې قتل کړی، ما ته خو پتم نه و الله، زه خو تا ته ولاړم، الله تا ته مې سجده کوله، الله ما خو ستا عبادت کو، الله د دې نه وړاندې مې ستا بندګانو ته الله ستا عظمت بیان کو، الله ستا لویي مې ورته بیان کړه، خدایه بیا تا ته ستا په کور کې ولاړم، الله سجده مې تا ته کوله، الله سر مې تا ته لګو، خدایه ستا په کور کې نه معاف کولو، خدایه ستا په کور کې نه پرېغوستلو، الله تعالی مې دا غلبیل غلبیل سینه راوړې ده، الله تعالی مې دا شلېدلې سینه راوړې. خدایه زما بچی په اول روژه ماتې کې چې هغه دسترخوان ته کیني، الله زه به نه یم، زه ستا دپاره الله قتل شومه، زه ستا دپاره ووجلی شومه، د هغې سره ګلالي ګلالي ماشومان هم راته ووجل. په کوم جرم باندې موږ تپوس کوو، زموږ د لاس جرم راته وښایې، زموږ د خپو جرم راته وښایې. دا د یتیمانانو خیرې چې غونډ رمضان به درته کېږي، دا د کونډې خیرې چې تمام رمضان به درته کېږي، په هر پښمني به درته خیرې کېږي، هره بوره مور به درته خیرې کوي، هره کونډه خور به درته خیرې کوي، هر یو یتیم به درته خیرې کوي. چې ماښام راجمع شي روژه ماتې وي، د چا به پلار نه وي، د چا به ورور نه وي، هغه تا په دې رمضان کې هغې ته شهیدان کړ، هغه دې د دې رمضان نه وړاندې قتل کړ. آخر زموږ د علماو جرم څه دی؟ آخر زموږ د علماو ګناه څه ده؟ موږ خو همیشه دې قوم ته قرآن ښودلی دی، موږ خو همیشه د خیرخواهۍ خبره کړې ده، نه مو د چا سره جنګ کړی دی، نه مو چا ته کنځلې کړې دي، نه مو چا ته بېځایه خبرې کړې دي. موږ همیشه د الله خبره د الله بندګانو ته کړې ده. موږ سره کو چا ظلم زیاتیم کړی دی، موږ هغه د الله دپاره معاف کړی دی. کو موږ ته چا کنځلې کړې وي، هغه موږ د الله دپاره معاف کړ. بیا ولې زموږ عالمان وجلی کېږي، بیا ولې زموږ عالمان شهیدان کېږي؟ هغه جامعه چې د پاکستان دپاره لوی افتخار دی، په هغې کې په زرګونو شاګردان دي، تمام تر عالمان به درته د هغې یو یو بچی او شاګرد د حقاني یو یو بچی به درته په تمام روژه کې خیرې کوي. یو دعا خو به الله قبوله کړي، د یو اواز خو به الله واوري، د یو فریاد خو به الله واوري. د حقاني هغه ګلالي ګلالي ماشومان، هغه واړه واړه ماشومان، هغه شیخ الحدیثان چې د هغې په سینه کې قرآن او د پیغمبر فرمان دی، ولې دی به روژه ماتې کې الله ته شکایت ونه کړي؟ ولې دی به پښمني کې الله ته شکایت ونه کړي چې الله په کوم جرم باندې، الله په کومه ګناه باندې زما سپینګیري شیخ الحدیثان به درته خیري وکړي، زما قاریان به درته خیري وکړي، زما واړه واړه بچي به درته خیري وکړي. په کوم جرم باندې وجلی کېږو؟ ولې وجلی کېږو؟ قسم په الله چې ارزانه ده، د عالمانو وینه ارزانه ده. د هغه شامزی رحمت الله علیه نه راواله د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه غوندې هستي چې هغې غوندې هستي بلا پیدا کېږي، د هغې غوندې ګلالی مخ، د هغې غوندې علم، د هغې غوندې تقوا او فرهزګاري هغه هم راله په کوم جرم باندې ووجو. شیخ شهید سمیع الحق رحمت الله علیه هغه هم په کوم جرم باندې ووجو، دا هم راله په کوم جرم باندې ووجو. د دې سره یو د 10 کالو بچی دی، قسم په الله چې د الله حق پې نشته دی، د اسلام حق پې نشته دی، دا هم راله په کوم جرم باندې شهیدان کړ. خو یاد وساتئ، سبا به موږ هم د الله دربار ته ځو او سبا به تاسو هم د الله دربار ته ځئ. دنیا کې هم درنه خپل انتقام نشو اخیستلی، دنیا کې موږ مظلومانی، دنیا کې موږ بېوسه یي چې هر ظلم هم خوښ دی، چې هر ستم هم خوښ دی، چې هر قسمه کار هم خوښ دی. را سره وی کوي برداشت به کو. خدا یاد وساتئ چې یو ورځ شته دی، یو مالک شته دی، یو خالق شته دی چې د هغې دربار ته به موږ هم ورځو، د هغې دربار ته به تاسو هم ورځئ. دلته دنیا کې فیصلې نه کېږي، دا فیصله به موږ د الله په دربار کې د خلکو سره کوو انشاءالله.